دغه حکومت چې موږ او تاسو په کې اوس ژوند کوو په مخ د ځمکه باندې چې څومره په اسلامي ملکونو کې دولتونه دي ټولو نه ښه اسلامي حکومت دی. تا اورېدلی دي چې امرالله صالح او یا اشرف غني ویلي چې د افغانستان په خاوره کې به محرمه ښځه ګرځېدی شي؟ دا ویلي نه دی ویلي. هغه نوم چې په شرمولی دی په سعودي کې محمد ابن سلمان چې ورته وایي، دا نوم یې په خراب کړی، دا نوم مسجد مناسب نه دی. هغه ښکاره وایي هلته نه څوک ډز کوي، نه جنګ کوي، نه ښه کوي، نه بد. عمران خان تر اوسه پورې حلاله نکاح لري، واده کړی، یو غټ طاغوت او زناکار د جهان، هغه په افغانستان کې د جګړې امر کوي. دا به جهادي. د پیغمبرانو دعوه خدا ده چې موږ تاسو ته څه وایو د هغې خلاف نه کوو، په خپله پې عمل کوو. چې خپل کور کې دغه حال دی، نو په ما باندې څنګه جهاد کې؟ آیا د دنیا په جغرافیه او تاریخ کې د نوم شته؟ پاکستان یو رمونیا پیدا شوی دی، دوه رمونی دي په دنیا کې حرامین، یو پنجاب دی یو یهود دی. تش په نامه مسلمان پنجابیان او اصلي کافر یهودان، تر څو چې دا دوه ځایونه په دنیا کې د دنیا مسلمانانو کفار به دغه شانه په اور کې شپې تیری، نو د دنیا په مسلمانانو کفارو فرض دي چې دا دوه ځایونه ختم کړي. مرګ په پنجاب نه ویریږي، مرګ سم مرګ دی. قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. موږ علما د آیاتونو خلکو ته ویو، په خپل په عمل نه کو، تقدیر نه بدلیږي. مرګ په پنجاب، مرګ په عمران خان، مرګ په فضل الرحمن، مرګ په اثری او شاکری، او مرګ په نورو تواغیتو. څلورم، موږ د افغانستان علما د کرنل امام او د حمید ګل او د قاسم سلیمانی او د مولا انصاری هراتی د خبرو هیڅ توفیر نشو کولای. څلور واړه د افغانستان د مسلمان ملت قاتلان دي، او مرګ او جهنم دوی ته د خدای نه غواړو. مرګ که څوک یې نه وایي هغه باندې د خاورې دشمني. مرګ په پنجاب، مرګ په تهران، مرګ د پردو په ګوډاګیانو. منګه مولا انصاری د افغان مسلمان په صفت نه پیژنو، منګه د افغانستان د خلکو د قاتل په صفت پیژنو. او موږ دولت ته وایو چې دا لري کا د لري کول د افغانستان د مسلمانانو د فائدو لپاره او د شر د خلاصېدو لپاره فرض دي چې سیاستن دا سړی لري کی، او دا د وخت د قاضي صلاحیت دی الله ورکړی دی. ستره محکمه لري دا کار وکړي. قاضیان 1 لک او 2 لک روپۍ معاش اخلي، خپه کېږي نه کو څوک ناستي. والله کې یو خبر هم کوي دغه د جماعتونو د ازمن غریبانان بولانی او دا خبره کو د وطن د پاره او د خپل خلکو د پاره، او قلاري ناس دقیق نه کوي. ورک که فیصله ولا چاو ته زنګ وو په څلور غونډو هغه بل طرف ته به فیصله کوي. دا غلطي خبرې دي، دا ډېر خرابې خبرې دي. پنځم، مونږ اوربان غواړو، سوله غواړو، او داسې یو نظام غواړو چې هغه واقعي اسلامي او د افغانستان د ګاونډیانو او د افغانانو ټول دنیوي او اخروي منافع پکې خوندي شي او متقابل احترام باندې ولاړ. تاسو فکر وکړئ چې د افغانستان سپینګیري لوی لوی علما د دغه فاسد او ګنده نظام چې د سره د میراث نه بغیر پکې په قانون کې اسلامي مسله نشته، او زمونږ اول او دویم او دریمه ماده کې دا وایي چې په افغانستان کې د اسلامي معتقداتو خلاف یو شی نشي جوړېدی، د اعتبار وړ نه دی. همدومره بس دی، همدومره بس. هغه دغه ګنده نظام نه غلوی لوی شیخان دفاع کوي، خو زمون خلکو ته په ځان بد ښکاری. چرته وځي مولا صاحب، چرته وځي سپینګیره، چرته وځي ځوانه، چرته وځي. و چې دا زمون خلک دغه جنگي ځایونه راکړه شو، چرته دي؟ کوم ځای ته دي؟ د سورته طه په 55 کې الله وایي منها خلقناکم، الله وایي د افغانستان د خاورې نه مې پیدا کړی، وفيها نعيدكم، الله وایي مري به دې خاورې به ته جهنم او یا جنت لځي، ومنها نخرجكم تارة أخرى، او د دې نه بد ژوند کوم او ځان ته بد بیا ودروما. جمعه دې چرته دې، دیره دې چرته ده، مدرسه او مکتب او پوهنتون دې چرته ده، کوټه او جنازه دې چرته ده، او ژرند او جمعه دې چرته ده. په افغانستان کې نو له خو شرمېږي دې خاورې نه دی پاوکا، دا چاته مه پرېږده.